د ما د دې عبادت نه دعا عبادت ته کبر کوي لویي کوي او مانه نه غواړي ذلیل او خوار به دوزخ ته داخل کم نو بنده وی که دې وغوښته نو ښه بني الله وی که دې ونه غوښته نو ښه بني او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمائی لیس شیء یو شی اکرم علی الله چې په الله ډیر عزتمند دي او په الله ډیر ګراني او الله ته ډیر خوښي نو بل شی بې د دعا نه نشته دعا د الله ډیره زیاته خوښه ده او موږ محتاج هم یو الله ته چې د الله نه وغواړو داسې هم نه ده چې موږ محتاج نه یو موږ په ډوډۍ کې الله ته محتاج یو موږ په اوبو کې الله ته محتاج یو د اوبه پیدا کړي موږ له الله دي الله وایي او یصبحکم ما اکون ما کته کم اوچې کم بیا به د اوبه څوک درکوي دا خو موږ ته پته نه لګي موږ خو په داسې وطن کې اوسېږو چې اوبه فراوانه دي ډېرې زیاتې دي په داسې علاقې دي چې هلته بارانونه ونه شي نو اوبه نه بیا او بیا د کویانو اوبه اوچې شي دونه لاندې اوبه لاړې شي چې په بورقه اوبه نه روځي پټې اوبه اوبه نه روځي څاروي د لوږې د تل علاقو ته لاړ شي تاسو ته پته به ولګي دا د بلوچستان او د سند په دا منځ کې چې کومې علاقې دي اوبه نه بیا څاروي د لوږې مړه شي ځکه چې باران نه کېږي نو ګیا نه اوبه نه چغې وایي خدای ته ښه داسې په بار ملکونو کې په دې دشتو علاقو کې هغوی خدای ته جاړي چې خدای باران وکړي نو اوبه د الله د طرف نه دي ډوډۍ هم د خدای را طرف نه ده که خدای پاک عین د غنمو د بور په سیزن کې او د دانې په سیزن کې ګلې او باران وکړي او هر څه درته ختم کړي بیا به څه کوې نو موږ په ډوډۍ کې الله ته محتاج یو یوازې دا نه چې دا ډوډۍ موږ له راکوي خدای پاک نه په دې خوړو کې هم خدای ته محتاج یو د ډوډۍ خېټې ته ورتلو کې هم الله ته محتاج یو د ډوډۍ په عظمه کې هم الله ته محتاج یو او اوبه چې خېټې ته ورشي او په وجود کې تقسیمېږي په دې کې هم الله ته محتاج یو په بچو کې هم الله ته محتاج په ژوند کې په عزت کې په ټولو کې الله ته محتاج یو او دا مې ایمان دی چې بغیر د الله نه دا کارونه څوک نشي سمولی او بیا هم موږ ته الله و ایمان وغواړی چې درکړو موږ خدای نه نه غواړو او که غواړو د غوښتنې په چل نه پوهېږو چې موږ به د الله نه څنګه غواړو او الله په خپل بنده مهربانه دی زما روح چې د زړه د اخلاص نه خدای ته وجړل جړه د خدای ډېره خوښه ده او الله ته دې زاري وکړه او پروردګار ته دې وجړل ته ګوره ټق و پړق کې به دله خدای قبلوي سلطان صلاح الدین ایوبي الله پاک دغه نه ډېر لوی کار اخیستی ډېرې علاقې هغه فتح کړي دي بیت المقدس یې فتح کړی او زه چې مصر ته لاړم نو په قاهره کې یو لویه قلا وه ایوبي قلا د هغه په نوم اوس هم شته او د قاهرې نه داسې درې نیمه ګنټو په مزل اسکندریه ورته وایي د دریاب په غاړه د هغه قلا ده دا ټول یې فتح کړي او جنگ یې د انګریزانو سره د برطانیې سره او د دې انګریزانو سره یې جنګ و نو یو ځل لښکر یې جمع کړی او د انګریزانو په ډېر زور او شور کې ټول فوجي طاقت را مخامخ کړ او دې انګریزانو بحري بیړۍ راوستې یو غټه بیړه وه بحري چې د دې بحري بیړۍ نه موږ په بیت المقدس حمله کوو پرېږدو نه دا مرکه چې وه نو دا د سلطان صلاح الدین ایوبي ته ډېره ګرانه شوه وی چې اوسه پورې خو ما بلا علاقې فتح کړئ خو دا خو د انګریزانو ټول فوج راته را متوجه کړ او بحري بیړۍ علاج به څوک کوي هغې سره به څه کوو نو د شپې ټوله شپه الله ته وجړل او څه به یې وې الله زه ځان له بادشاهي حکومت نه غواړم خدای ستا د اسلامي ریاست حفاظت او د بیت المقدس حفاظت غواړم خدای ټوله شپه نن بادشاهان خدای ته جاړي نه که نن زمونږ بادشاهانو زمونږ وزیرانو زمونږ ګورنرانو الله ته وجړل هر څه به ټیک شي دې خدای ته نه جاړي دې مونږ تا ته وایي د خدای نه سوال کوي په خپله خدای ته نه جاړي ظالمان ټوله شپې خدای ته وجړل نو سار چې څنګه راووته نو یو ډېر نیک انسان و صاحب کشف و یو بزرګ و نو چا ورته وی داسې وکړه د پلانکې علاقه کې یو بزرګ دی هغه ته لاړ شه چې هغه لکه دعا وغواړي
اعلانونه هم علماو ته وکړل چې د خدای په دربار کې وژاړئ. د دې دشمن د دې لښکر او د دې بحري بیړۍ مقابله به موږ ته ګرانه نه شو کولی. لنډه خبره ده، خدای ته وژاړئ. نو چې هغه نیک سړي له ورغی بزرګ له ورته کېناسته، نو چې هغه ته چا وی دا سلطان صلاح الدین ایوبي دی، ونه ورغی وی حضرت زه راغلی تالو فوج ته ګرانه ده او دا بحري بیړۍ راوستې را ودرولې ده او که دا استعمال شو د مسلمان خلاف بیت المقدس زموږ نه لاړ. هغه ورته وی ایوبي ته ولې خفه کېږې؟ وی ستا بېګا د شپې جړه د دشمن بیړه غرقه کړې ده. تا چې بېګا الله ته کومه جړه کړې ده د شپې جړه دې د دشمن بیړه غرقه کړې ده. وی حضرت دا څه وی؟ وی بېغمه اوسه ماله مه راځه، تا چې بېګا جړه کړې بیړه چې معلومات یې وکړل واقعي همقه د پېشمني ته خدای ته جړل او پېشمني په هغه بیړه د پاسه ذل طوفان راغلی ټوله بیړه یې وله غرقه کړې وه. حضرت موسی علیه السلام چې کله د فرعون دربار کې لوی شو، فرعون به ډېر قدر کو، ډېر عزت به کو، په زوی والی یې نیولی و، لیکن د هغه په زړه کې خو هغه د ایمان شی پروت و. نو یو ځل داسې په لاره تېرېده د خپل قوم هغې ته بني اسرائیل وایي. نو د هغه د فرعون د قوم د یو هلک سره د یو بني اسرائیلي جګړه وه انختې، هغه پې بار وړو چې راشه دا پڼ را سره یوسه، هغه ډېر دروند و نه شوړی او دې فرعوني د فرعون د قوم دې کس د موسی علیه السلام دې قومي واهه چې دا به خامخا ستا پلار به یې موړی. موسی علیه السلام ورغی خپل منځ کې بیچ بچا کو چې لکه ظلم مه کوه، دې نه شي وړی نو ولې په زور پې دوړی. دې فرعونیانو به د موسی علیه السلام په قوم ډېر زیات ظلمونه کول، ټول کارونه ګیاګانې د سارو خدمت د چوړیتوب خدمت دا به ټول د دوی نه اخیسته. هغه هلک رانیغ شو چې ته څه کوې؟ زه خو دا ستا د فرعون یې ورته یاد کړه چې زه خو ستا د هغه پلار دپاره لږ یم خدمت کوم او ته مه ویې نه ضرورت زیاتې به نه کوې. د بیچ بچاو کو، هغه سړي لږه بدماشي وکړه، موسی علیه السلام یو سوک ورکړه چې هغه فرعوني له سوک ورکړه، بس د هغه سوک نه هغه مردار شو، مړ شو، خو چاته پته ونه لګېده. یو هغه هلک ته پته وه چې د موسی علیه السلام د قوم دی، یو فرعوني ته و یو موسی علیه السلام ته، بل څوک خبر نه شو. پروپیګنډه جوړه شوه چې یاره د موسی علیه السلام چې دا فرعون د قوم یو هلک چا وجلی دی، خو چې چا وجلی دی. پولیس خواره شو، خفیه ایجنسۍ خورې شوې او سیکورټي چې څومره پټ ایجنسۍ وې هغې خورې شوې چې معلومات وکړي چې دا هلک چا وجلی دی چې سزا ورکوله. چاته خو پته نه لګي. سبا هغې د موسی علیه السلام قومي یو بل سره په جګړه دی، نو هغه خو ډاډه و، هغه خو پرون خو موسی زما پره کړې ده او یو یې راله ځای ته رسولی دی. نو چې په جګړه نو موسی علیه السلام ته یې اواز وکړه راشه شه به دیم نه پشان په ما ظلم کوي لکه د پرون والا پشان دی. بس هغه هلک خو پوه شو چې هغه پرونی سړی خو همده جوړوالی دی. نو موسی علیه السلام ورغی او بیا جوړه کوي، پوه شو چې پرون خو یو له سوک ورکړی دی، هغه خو د په یو سوک ځای ته رسولی دی، اوس که د ما له بل سوک راکړې موږ له خو زوړ قندار ته رسې. نو هغه ورته ویې موسی خدای ته وګوره، په ارام کښېنه، ما له ګورې سوک رانه کړې، پرون دې م یو وجلی دی اوس به ما مړ کړې، ته چې څه وایې زه کوم. معامله خو رفع دفع شوه، خو هغه هلک هغه اطلاع ورسوله د بادشاه دربار ته. هغه هلک چې وجلی شوی دی اخو هغه د فرعون دربار کې چې کوم هلک لوی شوی دی موسی، اخو د هغه د لاسه مړ دی. بس فورا فرعون میټینګ راوغوښته. اوس موسی علیه السلام ته لا پته نه لګي چې اطلاع رسېدلې ده. میټینګ یې راوغوښته او خبره په دې وشوه چې اخو چې مونږ کوم ماشوم لوی کړی دی موسی، دا هلک خو هغه وجلی دی، ده سره څوک. فیصله په دې وشوه چې دا موسی به راونیسو، بس مړ به یې ځکه چې د خپل قومي دپاره دی ودرېده او د فرعون د قوم هلک یې وجلی دی، نو د نه قصاص اخیستل پکار دی. او فورا د هغه میټینګ نه یو کس و چې د موسی علیه السلام خیرخوا و، هغې موسی علیه السلام یې خبر کړ ان الملأ ډله ستا متعلق مشورې کوي، پرېږدي دی نه نیسي دی او وجلی دی، مهرباني وکړه خپې وباسه. نو حضرت موسی علیه السلام
د مصر نه پیاده روان شو مدین ته لاړ مدین ډېر کافي مزل دی د ګاډي کم از کم د شپږو اوو ګنټو ښه د تیزې سورلی مزل دی او دشتې بیابانونه دي په دغه علاقه زه ګرځېدلی یم وادي تیح ده او دې خوا بحر قلزم دی د خوږې اوبه هم نشته د څکو کلي هم نشته خو بس موسی علیه السلام ووت روان شو پیاده ځي غریب سره جامې نشته مور ته پاتې شوه ورور ته پاتې شو قوم ته پاتې شو او روان دی مدین ته ورسېد چې داسې علاقې ته ورسېږم چې کوم ځای کې د فرعون حکومت نه وي او د الله نه سوال کوي رب نجني من القوم الظالمین خدای را دې ظالم قوم نه مال نجات راکړي موسی علیه السلام خو پکې ماشوم لوی شوی دی هغه ته خو پته ده چې دا ظالمان ټول لګیا دي او د فرعون عبادت کوي او فرعون ته خدای وایي دا فرعون د دوی دومره محبوب و دوی ته دومره خوښ و دومره چې په چوکونو کې د فرعون بوتان لګولې او چې په لاره به تلل نو سجدې به یې ورته لګولې او د دې فرعون په شکل واړه واړه بوتان یې جوړ کړي ځان سره په کور کې ساتلي او سجدې به یې ورته کولې لکه اوس چې مونږ خلک د دې خپلو لیډرانو کم قدر کوو کم لیډر پسې چې کم قوم ولاړ دی که نه بس هغه پسې لکه د غلام ورپسې دی هلکه ډوډۍ درکوي چای درکوي څه درکوي د خدای ظالمه هغه لیډر که په اور ورځي دی ورسره اور ته ننوځي که هغه لیډر په بربنډتوب ورځي دی ورسره بربنډتوب ته ننوځي که هغه لیډر دروغ وي دی ولا هغه دروغ خورئ بس موږ د دې لیډرانو نه بېادبي دی مافي خدایان جوړ کړي دي دغه لیډر خلاف که څوک خبره کوي هر څوک چې دې په خوله هغه بد او کنځل ورپسې کوي چې د حد نه وځي وګوره دې خپلو لیډرانو تصویرونه او فوټوان او د هغوی په کورونو کې او په جیبونو باندې د هغوی بوتان تصویرونه لګول خدای م هېر کړي دی او دا لیډران هم بس خپل ځان نه خدایان کړي دي خدای نه مونږ خو دې ته نه ګورو مونږ خو هغه کنځل ناشولتې د پلار او د نیکه او د قر نیکه هغه مړه والا بار راوباسو په کنځلو داسې کوچې چې سم یې بدنام دا مه کوې دا قصې پسې داسې دا فرعون د دې خلکو خوښ و زه چې مصر ته لاړم د مصر عجیبګر ته لاړم د فرعون بوت پکې ډانچه پکې پرته وه او د فرعون دومره بوتانو پکې چې د شپې نه زیات هغه ډولۍ هم پکې پرته وه چې دی به په هغه ډولۍ کې د خلکو نه پټ اوړلی راوړلی شو چې د ده په وجود او د ده په جامه را چا نظر او سترګې ونه لګي هم پرته وه ښکلې سړی مو ځکه چې د هغه بوتان که مونږ ولیدل د سټیلو او په دې دغه کې جوړ کړي په تانبه او په پیتلو کې نو ډېر خشته شکل یې دومره عقیدت و چې کله به یو لوی سړی مړ کېده نو صندوق به یې وله جوړ کړه په صندوق کې به یې ښخاو او د هغې صندوق د پاسه چې به کوم سر و نو په هغه سر به د فرعون بوت و خدای به یې ورته ویل نو غټه خدایي وه د دنیا باطله ځان ته به یې غټ خدای وي انا ربکم الاعلی زه ستاسو لوی خدای د الله نه لوی کېدی نه شي لاړ ووت مدین ته چې مدین ته ورسېد یو سوال خو د خدای نه دا وکړه رب نجني من القوم الظالمین الله را دې ظالمانو نه ماله نجات راکړي ما ته خلاص کړي هلته چې ورسېده د مدین په علاقه کې یو کوي و خلکو به دا کوي نه وبوړلې او ګڼې چیلې څاروي به یې پسې راکول عموما د کوي غاړه یخی سیبي که نه نمجنی او د کوي غاړه باندې بوټي مي نو موسی علیه السلام چې هلته ورسېده ځان یې دمکه خلک لګیا دي او خپل څاروي سیراب کوي غټه بورقه ده چې په لسو کسانو ګړګړۍ تاوی غټه بورقه ده اوبه راوباسي او څاروي سیراب کوي اوبه راوباسي څاروي سیراب کوي یو ځای نو چې کله هغوی هغه خپل څاروي سیراب کړل څه داسې په ډنډوکو کې پوټې لږې شانتې اوبه پاتې شوې نو هغه تیږې راواغېسته غټه تیږه وه چې به ګڼو کسانو چتوله د کوي د پاسه کېښود او خلک لاړل قرآن شریف کې الله فرمایي وان من دونهم امرأتان تذودان دې خوا یو دوه جینکۍ ولاړې وې هغوی سره ګډې چیلې دي ګډې چیلې اخوا نه پرېږدي خلکو ته ځان له ولاړې دي نو موسی علیه السلام هغه جینکو له ورغی ما خطبه کومه ته څه کوې هغې ورته وی چې مونږ به اله
ګډې چیلې وبکو چې دا خلک خواره شي حیاناکې وي دینداره وي صالحانې وي پردهدارې وي وابونا شیخ کبیر زمونږ پلار بوډا دی او ډېر بوډا دی او ورورم نشته نو چې تر څو دا خلک نیتلې نانسقي الرعا حتی یستر الرعا مونږ به هله دا ګډې چیلې سیرابو چې دا خلک لاړ شي خلکو کې په ګډه مونږ ګډې چیلې نه سیرابو موسی علیه السلام خو پوه شو چې دا خو ډېر نیکانې دي نو چې خلک لاړل څه لږې اوبې په ډنډونو کې د هغې زنانو د جینکو سارو ته پرېښودی نو موسی علیه السلام راغی او په یک تنها باندې د کوی نه هغه سر اوچت کاخوی کېښود هغې خو پیغمبري طاقت و د پیغمبر د 100 جنتیانو برابر طاقت د 100 جنتیانو برابر طاقت مضبوط طاقتمن نو سر یې ته یې خوا کېښود او هغه بورقه چې ګرګړې به لسو کسو تاوه په خپله یې تاو کړ او بې راویستلې او جنکۍ ښه سیراب کړلې د هغوی څاروي سیراب شو او بیا په کوي سر کېښود او غاړې ته سملاس هسې تاسو سوچ وکئ چې څومره نیازبین ژوند یې تېر کړی دی نیازبین ځکه د فرعون کور کې ماشوم لوی شوی دی د فرعون ښځې آسیې ماشوم لوی کړی دی او څونه خلکو به قدر کو چې د ګرمه ځمکه او ګرم شی به په سترګو نه لیدلی تکلیف یې نه دی لیدلی او دا دومره پیاده مزل چې خپې به څونه خوږ شوي لوګې به پې څونه تېرې شوي تندې پې څونه تېرې شوې او دشتو بیابان ته لاړ نو چې جنکۍ لاړې نو یو تیږې ته یې سر کېښود او د الله نه یې سوال وکړ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر یا الله خیر ستا په لاس کې د خیر ته نازلی خدای زه ستا خیر ته محتاج یم الله یو سوال یې هلته وکړو یو یې دلته وکړو نو چې د الله نه سوال کې که نه نو خدای پاک ناممکنات هم درته ممکن کوي الله بدله هغه په هغه طریقه به د الله پاک دعا قبوله کړي چې ستا په ذهن کې به هم نه تېرېږي یو حدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي کلکم ضال حدیث قدسی دی حدیث قدسی هغه چې پیغمبر علیه السلام یې د الله نه نقل کوي یا عبادی کلکم ضال الا من هدیته تاسو کې هر یو د لارې نه غلط روان دي خو چې زه چاته هدایت وکړم ابه په سمه لارې واقعي مونږ ته الله هدایت کړی دی په زړه کې راته ایماني جذبه اچولی ده اوس دې وخت کې چې دا مونږ جومات کې ناست یو څه مو خیال دی ډېر خلک به دې وخت کې په دوکانونو کې ناست دي خپله سودا به خرڅوي به که به نه خرڅوي او ډېر خلک به دې وخت کې فلمونو ته هم ناست دي شاید او ډېر خلک به دې وخت کې په نېټ باندې ګندونه هم ګوري او ډېر خلک به په دې وخت کې په زناکارو کې مبتلا ډېر خلک به دې وخت کې په جوارو کې مبتلا ډېر خلک به دې وخت کې شرابونه هم څکي او ډېر خلک به د خنزیر غوښې هم خوري او ډېر خلک به د مسلمان خلاف سکیمونه او سازشونه هم جوړوي لیکن الله مونږ ته په زړه کې د جمعې د مانځه مینه واچوله نو مونږ یې دلته راوستو الحمدلله مونږ ته په زړه کې واچوي چې قرآن زده که نو مونږ قرآن زده کړو یعنې داسې خلک دي داسې خلک دي زما وروڼو چې هغه ښه تعلیم یافته دي ما نه کله تپوس وکړي نو زه ورته یم د قرآن شریف دا پلانکي صورت لوله یاره جوی ما له خو قرآن په ناظره نه راځي بی اے ایم اے دی هلکه دا سکول د اسلامیات دی سینګ پاس کړی د خدای نیکبخته هغې کې خو هم دا شیزونه شته که نه دا یې سینګ پاس کړی یقین وکړه شپاړسم او څوارلسم به پاس او قرآن په ناظره نه ورغی دا غړه کې خدای نه راچولی او یو غریب سړی معذوره انسان دی په سترګو ړوند دی د هغه په زړه کې خدای د قرآن مینه واچوي د هغه د مور او پلار په زړه کې خدای د قرآن مینه واچوي نو راشي او قرآن ته کښېني قرآن زده کړي خدای دې حافظ او خدای دې عالم جوړ کړي نو الله څه وایي ای زما بندګانو کلکم ضالن هر سړی د لارې نه غلط روان دی الا من هدیته مگر که ما چاته په زړه کې نیغه لار ور واچوله فاستهدوني اهدکم ما نه هدایت غواړئ نو زه به هم په نیغه لاره کړم هلکه څه وایي الله پاک فاستهدوني ما نه د نیغې لارې هدایت وغواړئ نو زه به هم په نیغه لاره کړم
چې زه څوک جنت ته رسوم نو رسولی شم، نو ما نه جنت وغواړی چې زه مو جنت ته ورسوم. موږ ته غواړو الحمدلله. بیا څه وایي؟ یا عبادي کلکم جائع الا من اطعمته. تاسو کې هر انسان اوږې دی مګر که زه چاله ډوډۍ ورکړم. که ډوډۍ خدای بنده کړه، باران بند شو او ډوډۍ بنده شو، څه به خورو؟ قحط به راشي. کلکم جائع الا من اطعمته. هر انسان اوږې دی چې زه چاله ډوډۍ ورکړم. او یوازې دا نه چې ګري د مال ډوډۍ، بعضې وخت کې انسان ته ډوډۍ پرته یې او نه شي خوړی، الټی راځي نه خورم. وی بچې پلار ورته وي، مور ورته وي ته لږ وخوره، او وایي نه ماله الټی راځي مه راکوه، نه مې تېرېږي مې نه، وایي که نه وایي تېرېږي مې نه، الټی راځي نه شم کولی. یو دوستو زما پته نشته اوس به مړی که جمدي وي خو ډېرې زمانې خبره ده، ما له ډوډۍ کړې وه او زما د مخه هغې غریب خپل علاقې بلا علما م راغوښتي وو زما د خوشحالولو دپاره، او د هوټل نه یې ډوډۍ راوړې وه او ډېره قیمتي ډوډۍ راوړې وه. زه یې درستخوان ما وې دونه تکلیف دی ولې وکړه، دا دومره تاوان دې مو کو، تکلیف دې مو کو، نه بس وي دا زما ارمان و. او چې ما سره خوا کې مې ما سره کېنه چې کېناسته نو په ډونګه کې وله سپینې ماهۍ راوړې یا کېښودې، پلیټ کې ځان ته واچولې، داسې راکوټې سوکړک و د جوارو هغه ورسره خوړه. وایي تا دومره نعمتونه ګډان چیلي او وریجې او دا قیسې پیسې، وایي دا په ما بند دي نه شم خوړی. اوخ مې خوړه اوس راته تکلیف جوړ دی. دا څه خورې؟ دا سپینې غالبا ماهۍ وي، نه پکې مالګه شته، نه پکې مساله شته، نه پکې غوړي شته، نه پکې مرچکې وغیره سم پکې نشته. یا شیدلي دا زما خوراک، ټول عمر دا ټول عمر زما خوراک. ځکه خو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله ډوډۍ وخورې د الله نه سوال وکړه چې خدایا دا ډوډۍ ماله بار بار راکړي، غیر مودع ولا مستغنا عنه، غیر مکفی ولا مودع ولا مستغنا عنه. ربنا ای ربا چې دا ډوډۍ ما نه رخصت نه کې چې بیا په ګوتو ونه مونم چې بیا ډوډۍ راکې. ای ربا چې زما ته زړه نفرت مو نه کړي، کرکه مو نه کړي، بعضې سړي ته پرته یو ویړه ته مې نه کېږي. ای ربا چې په ما پریزم نشي او په ما بندم نشي. دا سوال د خدای نه کوې هرې ډوډۍ سره. نو رب العالمین څه فرمایي؟ کلکم جائع الا من اطعمته فاستطعموني. ای خلکو ما نه ډوډۍ وغواړئ، څونه مهربانه ده. بیا څه وایي؟ یا عبادي انکم تخطئون باللیل والنهار. د شپې او د ورځې ګناه کوئ. الله کو که نه کوئ؟ انکم تخطئون باللیل والنهار. د شپې هم ګناه کوئ او د ورځې هم ګناه کوئ. وانا اغفر الذنوب جميعا. زه ټول ګناهونه به هم فاستغفروني اغفر لكم. ما نه بخښنه غواړئ چې زه وبخوم. الله الله خپل درته وي سهار او ماښام ګناه کې. انه لا یغفر الذنوب الا انا. بې د ما نه بل څوک ګناه بخي نه. ګناه وي زه بخم. فاستغفروني ما نه بخښنه وغواړئ اغفر لکم زه به هم ګناه معاف کوم. نو موږ په دې کې هم خدای ته نه جاړو. منوم دا چې مال کې خدای ته محتاجه، د سترګې رپولو کې خدای ته محتاجه. قسم دې چې ونه غواړي چې له دې ځای نه قدم هم وانه لو. قسم دې چې الله ونه غواړي چې سترګه مو نه رپو. قسم دې چې الله ونه غواړي چې زما د خولې ته نوړی هم دننه نه کړم. ښه منمه چې ډوډۍ کې خدای ته محتاجه، اوبو کې خدای ته محتاجه، ګرځېدو کې خدای ته محتاجه، عزت کې الله ته محتاجه، او د دنیا په ژوند کې الله ته محتاجه. او ګناه م کوم، الله م وایي کلکم سهار او ماښام وایي ګناه کوئ. او دا هم درته پته ده چې ګناه بخونکې بې د الله د ذات نه بل څوک نشته. او بیا هم درته الله وایي ما نه بخښنه وغواړئ چې زه مو بخښم. نو بدقسمته به موږ نه وي چې موږ د الله نه بیا هم بخښنه نه غواړو. اوازونه راته الله کوي او خدای ښایي موږ ته. نو موسی علیه السلام هلته څه وایي؟ ربي انی لما انزلت الی من خیر فقیر. خدای پاک زه محتاج یم. قرآن شریف کې بل ځای کې رب العالمین فرمایي چې تاسو ټول الله ته محتاج یې. قرآن شریف کې الله فرمایي یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله. تاسو الله ته محتاج یې.
وهو الغنی غالبا دغه سه الفاظ دي الله بے پروا دی الله چاته محتاج نه دی او موږ ټول رب العالمین ته محتاج یو رب العالمین فرمایي نو موسی علیہ السلام سم لاستو جنکه لاړ دا جنکه څوک وي دا د شعیب علیہ السلام پیغمبر لونه وي نو شعیب علیہ السلام ته ټوله قصه وکړه چې ولکته او داسې معلومیږي چې غریب ډېر زیات محتاج دی او مسافر معلومیږي ځکه د هغه د هغه وجود نه او د ویښتو نه او د جامو نه پته ولګي چې سړی مسافر دی او ډېر ستړی هم دی غریب او ټوله قصه یې پلار ته وکړه چې ډېر طاقتمن هم دی موږ له اوبه راوویستې موږ له هغه د کوي ګټه لرې کړه او سیراب یې کړه څاروي راته او ډېر حیاناک هم دی موږ ته یې نه کتل نو پلار ورته یې بچې ورشه راوړې مسافر دی نو دې کې ولا یو ورپسې راله چې راله په ډېره حیا راله قرآن شریف کې وایي چې په حیا راله ورته او موسی علیه السلام ته وایي چې زما پلار تا غواړي چې تاله اجرت درکړي مزدوري راکړي تا موږ له ګډې چیلی سیراب کړی دی ته موږ سره لاړ شي نو موسی علیه السلام غریب خو محتاج و مزدورۍ ته څه کوې خو محتاجه دی ځکه دلته کې کور نشته بل څه نشته هوټل نشته کوم ځای به د ډېره کېږم د ښه شو چې څوک چاله ورځمه څوک هر څوک کې بله سوان دی بی موسی علیه السلام روان شو نو دې جینۍ ته وایي وایه خورې ته ما نه رستو شه ځکه چې هغه ته مخکې وه او هوا به د هغې لوپټه وخوځوله نو د هغې دا پنډی به لاندې ښکاره شو یا پنسۍ به وړقېدې ښکاره به شو د نظر پې پرېوته ورته ته ما نه رستو شه او د شا نه ما ته اواز کوه چې داسې ته وشه داسې ته وشه داسې ته وشه شعیب علیه السلام لی ورسو نو شعیب علیه السلام دې تپوس وکړه بچې څوک یې د کوم ځای نه راغلی د کوم ځای مسافر هغه ورته ټوله قصه وکړه چې ټوله قصه یې ورته وکړه نو هغه ورته وایي فکر به کوه نجوت من القوم الظالمین بس الله نه دې سوال کړی دی چې رب نجني من القوم الظالمین خدای ظالمانو نه مانه نجات راکړي بس الله د ظالم نه خلاص کړي دلته د فرعون د حکومت اسم نشته دلته نه هغه را رسېدي چې نو دلته هغه حکومت ته فکر مه کوه دلته ما سره شه ور خدای پاک دعا قبول کړه کنه یعنی زه حیران شم کنه مونږ خلق خو دې ته مونږ خو دوا دې ته وایو چې د غربت نه مالدار شي مونږ خو دوا دې ته وایو چې غریب او مالدار شي بچی نه او بچی او شي دام دعا ده د موسی علیه السلام د پاره ګټه د خدای د طرف نه خوشحالي دا ده چې د شرک د اډې نه راوسته د فرعون ظالم د اډې نه او د شعیب علیه السلام کور ته ورورسه نه خو هلته خو به نیازبینتوب و مال به مو دولت به مو ارث بو خو د چا عبادت خلکو کو د فرعون ته خلکو خدای وي نو خدای پاک راوست د شعیب علیه السلام کور ته تاجرت القوي الامین ولې د ملازم د نوکر دپاره دوه صفتونه پکار دي یو دا چې دی مضبوط تکړه یو سړی تکړه دی هغه چې اوبې رېستې ورته پته لګېدلې ده او بل سړی امانتګر هم دی سړی مخلص امانتګر دی ولې پته ورته ولګېده چې په لاره یې ما ته نه کتل دې ځان نه رستو کړم نو شعیب علیه السلام ورته ویل لکه که ما سره مزدوري کوې په یو شرط باندې ادا چې که 8 کاله مزدوري دې ما سره وکړه نوکري نو زه به تاله په دې دواړو لوڼو کې یو لور په نکاح درکړم که لس دې پوره کړه نو ستا مهرباني به شرط به اتي خو که لس دې پوره کړې دا به ستا مهرباني او که 8 کاله دې ما سره پوره کړل نو دا یو جینۍ به درته په نکاح کړمه جینکۍ هغه وخت کې وړی وې موسی علیه السلام ورته ویې ډېره ښه وشوه زموږ ستا خبره او الله زموږ ستا په خبره ګواه دی موسی علیه السلام لګیا دی شعیب علیه السلام سره وخت تېروي لوی امت خدای ور په غاړه کوي موسی علیه السلام ته د حضور پاک نه پس په ټولو پیغمبرانو کې لوی امت د موسی علیه السلام دی نو رب العالمین د شعیب علیه السلام سره دیره که چې د هغه شاګردي اختیار کړي پیغمبر دی چل تې زده کړي او د فرعون په مقابله کې خدای د هغه په غوږ کې تیار کړي او بیا د هغه وله خدای سخره وګرځوي علما څوک ته یادوي لیکن راجح قول دا دی چې 10 کاله یې ورسره پوره کړل د شعیب علیه السلام سره 10 کاله پس موسی علیه السلام شعیب علیه السلام ته وایي که دې خوښی نو زه به لاړ شم بشر کړم اوس 10 کاله بینس کې تېر شوي دي ما باندې څوک پېژني نه خبره به هم د خلکو نه یېرئ 10 کاله زړه خبره چاته دي یاده او نو ما څوک پېژني څنګه دې خوښه ده هغه یې بچې لاړ شي ځه دا کور والا دې ځان سره بوله او څه ګډه چیلې هم مله ورکړئ وي دا ګډه چیلې هم ځان سره واله
او یو امسا راواله په دې کوټه کې د ځان سره یو ساغ امسا اب دې پلاره پکارېږي موسی علیه السلام وی ښه چې کوټې ته لاړه امسا راواغېسته او روانې ته وي تو ښایه د امسا وی ته یې وښوله وی دا کېده بله راواله دا زما ده بله راواله دی لاړ هغه امسا یې کېښوده بله یې راواغېسته چې راواغېسته بیا وله هغه په ګوتو ورله چېره ویله مړه وی دا خو ما درته وي که نیکبخته ما درته چې دا کېده بله راواله خو چې ته به بیا کېښوده او بیا به یې راغېسته او مقه به ګوتو له ورتله یاره بس وي دا ستا په قسمت ته ده دا هغه امسا وه چې ځان سره آدم علیه السلام د جنت نه راوړې وه لس څیزونه آدم علیه السلام د جنت نه راوړې یو پکې د امسا وه هغه یې وله ورکړه او را روان شو وادي تیه په طرف راځي جبل کوه تور چې ورته وایي د کوه تور په غاړه باندې راځي یو طرف ته بحر قلزم دی او بل خوا لوی دشت میدان دی وادي تیه په دې را روان دی چې کله دې کوه تور ته راورسېده دې غر ته دې خواله نو شپم ده باران هم شو سیلی شو طوفان هم شو او دې وخت کې د خدای شان ته ګوره د بیبي د ولادت تکلیف هم شروع شو نو مخامخ یې رڼا ولیدله نو موسی علیه السلام دی بیبي ته وایي وی ته دلته کښېنه او زه ورځمه دې رڼا له رڼا خو هغه ځای کې وي چې کوم ځای کې انسانان وي که نه چې انسان نه رڼا کوم ځای کې وي نو زه ورځمه تا له څه د اور شغله راوړم او یا څه سکروټ کې راوړم چې دلته موږ ځان ته اور بل کړو تا د دې وخت کې د ګرم سیز ضرورت دی د اور ضرورت دی درته نو ته لږ دلته کښېنه او زه ورځم بیبي ورته څه وایي وی موسی وی داسې وکړه چې یو خو بوټه سپلی په خپو کا ځکه د علاقه کې ماران لړمانان دي او دویم دا کونټه ځان سره روانه په لاره چې دي بنده ځان سره کونټې وړي بیبي هلته کېناسته ګډو چیلو سره او موسی علیه السلام بره وروخته هغه دی ته الحمدلله زه ورختلی چې وروخته نو هلته کې دا اور په یو اونه کې بلیږي دته اور ښکاري خو اور نه دی په اونه کې اور بلیږي نو موسی علیه السلام دلته حیران شو چې خدای انسانان خو نشته دا خو دش میدان دی او بیا د شنې اونې د پاسه اور بلیږي داسې کېږي خو چې د شوړې ته اور راشي چې دا اور یو څه یو څو سکاره جوړ کړمه او بیبي له دا یو څه چې دې څنګه دلته کې هغه شوړه هغه اور ته نږدې کوي هغه اور ته بره کېږي چې شوړه نږدې کوي اور ته بره کېږي اور کې نه تاو شته نه ګرمي شته نه سوځېدل شته نه ایرې شته هېڅ هم نشته حیران دی چې خدای داسې دی دی کې آواز وشو یا موسی انی انا ربک فاخلع علیک زه اور نه یم موسی ستا رب یم ستا رب یم فاخلع علیک پڼې دی بس انک بالوادي المقدس طوا ته په هغه خوړ کې وادي کې چې ډېر پاک ځای دی نوم یې طوا دی نو د الله اواز زمونږ د اواز په شانتې نه د الله زمونږ په شان وجود هم نشته د الله اواز به د هر طرف نه اوري یوازې په غوږونو نه نو موسی علیه السلام داسې هم ګوري داسې هم ګوري داسې هم ګوري این انت یا رب رب ته کوم ځای ای رب ته کوم ځای پاڼې خو یې ویستلې هلته ورسره رب العالمین خبرې وکړلې هغه ځای ته زه ورغلی یم هغه اونه چې په کومه اونه باندې موسی علیه السلام هغه تجلی لیدلې وه او په کومه اونه نه یې د الله اواز اورېدلی و اوس هم هغه اونه په هغه ځای کې ولاړه ده حیران بشي تکه شنه ونه شنه ونه اوس هم شته او نری نری څانګې دي نری نری څانګې او په آبادۍ کې دننه ولاړه ده دام نه چې 24 घंटे په نوري چې سار کې په نور روخیږي که لږ سات په لګي نو لګي به په بیا په نور هم نه لګي مونږ چې ورغلو داسې غرمه غوندې ټیم کې حدیث احمد هم را سره و ریدار شام را سره و یو بل ملګری هم را سره و مونږ څلور کسان چې مونږ ورغلو د خالي ورځ وه نو خلکو وی چې نن خو د اجازت نشته دې ته دننه د تلو مې ولې وی چې د خالي په ورځ خو دلته یهودیان عبادت کي د هغوی دپاره
او سبا د اتوار هم چوټي ده نو د ګل پر ورځ به تاسو راځئ. نو ډېر خفه شو ځکه چې ما تقریبا د قاهرې نه څه 6 غنټې 15 غنټې مزل کړی. نو ما دا 15 غنټې مزل مونږ کو دلته رالو او ما سره خو 2-3 ورځې دي، اوس به بیا ځو نو بیا به راځو. دا څه مسله جوړه شوه. یو بابا ما ته وی دا وفد ولاړ دی، دوی سره سرکاري پرمیشن اجازت دی، نو دی به وردننه کېږي، نو تاسو غږ مه کوئ، دا 15-20 کسان دي په دې میاشت کې پکې ورننوځئ وربشئ. یو بابا راته راچلو او یو 3 ترکیان و هغه هم زمونږ په شانتي و هغوی ته هم داسې ووایي. ترکیانو ته بیا مونږ وی دوی سره اجازت دی تاسو سره نشته. وی لږ صبر وکړئ، یهودیان پکې دننه دي، هغې خپل عبادت کوي، نو چې هغوی روځي. انتظار هم وکړه، یهودیان راووتل، چې راووتل دروازه یې کولا وکړه. چې کولا یې کړه هغه چینیانو پکې هغوی ورتلل، بس موږ هم دې میاشت کې پکې ځان وردننه کړ. چغې راپسې یو کس ووالې وي دا خو د دوی ډلې والا نه دي، خو بس موږ څادر په سر راواچو غږ هم نه کوو پکې ننوتو. هغه وایي چې یو ځل دننه ننوځې بیا هم څوک نه راوباسي. دننه ورغلو نو په هغې کې 3 عبادت خانې دي. یو د یهودیانو عبادت خانه ده په دغه بلډینګ کې دننه، یو د عیسایانو عبادت خانه ده، او د پاسه به زموږ د مسلمانانو جومات دی. عیسایان هم ځي هلته خپل عبادت کوي، یهودیان هم ځي د خالي پر ورځ هلته خپل عبادت کوي، او مسلمانانو جومات هم جوړ دی. او دا آبادي ده، یو خوا هم ترې غرونه دي، بل خوا هم غرونه په منځ کې دا ځای دی. او دننه چې ننوتو نو بیا هغه کویم دی چې کوم ځای کې الله پاک ورته اوبه پیدا کړی وي، هغه کویم پروت دی، په هغې سر د پاسه پروت دی، چې سر ورتا کې لاندې اوبه راته ښکاري. نو هغې خیر د موسی علیه السلام پرزي بوتان هم جوړ کړي دي، تصویرونه په دیوال د موسی علیه السلام تصویر دی، د مورې دی، د هارون علیه السلام دی، دی فرضي جوړ کړی دی. نو د موسی علیه السلام شکل چاته څه معلوم دی. نو په هغلی کې دننه شو. نو ما ته هغه بیا هغه بابا وایي تاسو خوش قسمته یې، وایي چې په نورو ورځو کې څوک راشي نو 15-16 منټو نه زیات څوک نه پرېږدي. اوس څوک شته دی نه، او دا خو سرکاري وفد دی. نو موږ پکې ښه ډېر ساعت تېر کړ چې ښه ستړي شو، نو ترې راووتو. نو هغه اونې ته ورسېدو، هغه اونې ته داسې دیوال د دیوال ګلی د کوڅه شانتې نه دی، پوړ په شانتې د پوړو مې 4-5 فوټه پلنه ګلی به او په هغه سر کې اونه ده، او هغې ته دیوال والی دی، او سر کې پسې لږ شانور لګي، بیا پرې نه لګېږي. او داسې دي لکه چې دا زمونږ دا بوی والا د بوټې سرې دا خشته بوی چې کوي، دا نری ریلې چې وي، رامبیل، بلکل رامبیل چامبیل په شانتې نری نری څانګې را ځوړندې دي. حقه زمانې سړی حیران شي چې خدایه د 4,500 4,500 کالو زړه اونه ولاړه ده. نو حضرت موسی علیه السلام ته رب العالمین دغه د پیغمبري او نبوت ورکړه، او بیا ورته وایي چې لاړ شه اذهب الی فرعون انه طغى، فرعون ته لاړ شه، هغه په سر ختلی دی، کبر یې کړی، او ما ته یې راوبلې، ورته ووایه چې ته خدای نه او زما خدای ته یې راوبلې. نو موسی علیه السلام دلته بل سوال وکړو. ګور اوس پیغمبر دی خو الله ته موقع په موقع سوال کوي، او الله دعا قبلوي. بل سوال یې ورته څه وکړه، ورته وایي الله فرعون خو ډېر لوی دشمن دی، د سره به څه کوو، ځکه ماشوم ورسره لوی شوی دی، هر څه ورته معلوم شي. رب العالمین ورته دعا دام قبوله کړه. ګوره وروڼو ما خو تاسو ته وایي که نه چې د اخلاص نه الله ته دعا غواړئ نو الله دعا قبلوي. خو دا پکې قانون دی، د دعا آداب به درته بله جمعه انشاءالله وښیمه چې د اخلاص سره د الله نه دعا وغواړئ، اخلاص سره چې بالکل مخلص او په زړه کې د بل سوچ نه، او الله ته په اخلاص باندې سوال وکړي او د رب العالمین نه دعا وغواړئ. فادعوا الله مخلصین له الدین. وی خدای ضرور د هارون علیه السلام، الله وی دعا دې قبوله ده، تا هم پیغمبري میلاو شوه او ستا ورور هارون علیه السلام ته هم پیغمبري میلاو شوه، او ځه هارون علیه السلام به دې مخې ته ولاړې. وی الله هغه ته به زه څه وایم؟ وی دا به ورته وایي چې الله یو دی، زه د خدای رسول یم. وی د هغه مقابله به څنګه کومه؟ خو لوی لښکر او د لوی بادشاه خاوند دی. نو رب العالمین ورته وی ښه داسې وکړه چې دا کونټۍ دې په ځمکه وغورځوه. چې کونټۍ یې په ځمکه وغورځوله نو اذا هي ثعبان مبین، یو لوی اژدها ته خدای پاک جوړه کړه. نو موسی علیه السلام ته شاته شو، ویرېد چې خدای پاکه داسې وشو، ځکه غټه اژدها وه. او ورته څه وایي الله پاک وی لا تخف، هېڅ یره ونه کې. ګورې
فکر مه کوه ورور دې کونټۍ له ګوتې یوړلې واپس ته امسا جوړه شوه بس دا داسې شعر چې ستا د پیغمبرۍ دلیل هم شو ځکه معجزه د پیغمبر د پیغمبرۍ دلیل او داسې معجزه مې درکړه چې د فرعون پلار به درته ټرت به مونه کړي ټرت غږ به مونه کړي واقعي چې دغه کونټۍ نه امسا نه دغه جوړېږي مار جوړېږي او د لوی نه لوی پهلوان دی اخو د ټوپک تماچې ډز نو چې لرې دی نه کوي کنه غټ پهلوان دی خو مقابلې له خو به درته راځي که نه نو که هغه سره غټه توپ هم یو تا ته مقابلې له راغی غټ اتیمې او دا شی دی ورته وروغورځه ته ګوره دا غټې زونو ته بیا او دویمه نښه یې وله څه ورکړه وی لاس یې د ترخ کې یو ځای که چې یو ځای که وی اوس یې راوباسه چې راوویسته د هغې نه رڼا ختله وی اوس یې بیا یو ځای که یو ځای کړه رڼا ترې ختمه شوه ابدا نه معجزې غواړي دا دوه دې معجزې دي ورځه نو موسی علیه السلام بیا راغی فرعون ته او د فرعون مقابله وکړه خیر خبره خو اوږده ده ما خو صرف دې دپاره دا خبره کوله چې د موسی علیه السلام په قسم پرسی کې اوتیو په غربت کې اوتیو په لاچارۍ کې اوتیو الله نه سوال وکړه نو خدای پاک وله دعا قبوله کړله خدای پاک وله پیغمبري ورکړله خدای پاک یې رور له پیغمبري ورکړه او بیا راغې د فرعون سره مقابله وشوله او بیا خبره په دې انتها ته ورسېد چې فرعون سره د خپل لښکره خدای پاک ټول غرق او تباه کړه دعا رونو الله په دعا خوشحالېږي ښه الله نه غواړئ مونږ په سوال خفه کېږو الله وایي ما نه غواړه بیا مونږ نه غواړو خو داسې دعا نه ده که مونږ چې کومې دعاګانې کوو مونږ څه دعا کوو بشیرجان ټول عمر د ښځې دوا وکړه نو د ښځې تشه دوا خو نه قبلېږي که نه دعا سره خیرات پکاري بشیرجانه دعا سره څه پکاري نو ستا جیب کې خو زیات لړم پروت دی خیرات خو ته نه کې دعا سره الله ته جړه پکاري او دعا سره یوازې د دنیا دعا به نه کې ورسره به د آخرت سوال هم کې خیر زه آداب د دعا وخت ختم دی دا به راته انشاءالله العزیز آینده جمعه کې بیان کوم خو تر څو ما د هغه آداب نه بیان کړي د خدای نه سوال کوئ سهار هم د خدای نه سوال کوي ماښام هم دعا کوي د بانګ او د اقامت په منځ کې هم خدای پاک دعا قبلوي ښه چې بانګ وویلي شوی اقامت نه شوی دې وخت کې هم الله دعا قبلوي د الله نه دعا غواړئ ځان له هم غواړئ بچو له هم غواړئ او بیمارانو له هم غواړئ مړو له هم غواړئ الله پاک دعا قبلوي خدایا زمونږ دعاګانې تا ته معلومې دي زمونږ دعاګانې قبولې کړي الله تم د رنځونو نه وساتې زمونږ بچي د رنځونو نه وساتې زمونږ بیمارانو له روغ صحتونه ورکړي او خدای زمونږ د ایمان دی چې زمونږ دعا ته قبلې او مونږ تا ته محتاج یو الله زمونږ دعاګانې قبولې کړي زمونږ مردگان ټول وبخې او زمونږ مریضانو له روغ صحتونه ورکړي حاجتمندو حاجتونه پوره کړي پریشان حال او پریشانۍ په خوشحالو باندې بدله کړي باید دوستان دې مانې دعاګانې غوښتې دي نو په جمع د اخلاص دعا ورته وکړئ د پنډۍ کې یو ملګری دی او داسې نور دوستان ملګري دي چې الله د خیر عافیت او برکت زندګۍ نصیب کړي او الله د هر قسمه مصیبتونو آفتونو فتنو نه په امن کې وساتي څومره ملګري چې زموږ د دې جومات ته د محلې خلک دي د بار خلک دي په لرې لرې ځای نه راغلي دي الله په یو یو قدم ولا اجرونه او برکتونه ورکړي او خوشحالۍ نصیب کړي برحمتک یا ارحم الراحمین